جوړ او صحتمند راته اوسئ. نن بیا هم نوې ویډیو سره درته راغلم. کندلستیکونو برخه د فکر کوم نن به وروستۍ ویډیو نور به کندلستیکونو نومونه او ختم شي، بیا به نورې برخې ته لاړ شو د تحلیل. نو نن ورځ بیا هم د کندل برخه درته راغلم، یو نوی کندل سټیک درته درښیم چې دغه کندلونه څه په درد خوري، څه په کار راځي. په دې خو نور تاسې پوهېږئ کندلونه د چارت د تحلیل او د بازار د مسیر د معلومولو لپاره 50% تاسې سره مرسته کوي. نو ډېر په درد خوري کندل سټیکونه تیرو او ویډیوګانو کې خو مو نور کندل سټیکونه مو ویلې، څه هامرو انورټډ هامرو دغه نور مو یاد کړل، هغه به تاسې انشاءالله یاد وي، مشکل خو به نه وي. نو نن راځم تاسو ته یو نوی کندل درښیم. نو ویډیو نه اوږدوم، چینل مې در سره سبسکرایب کړئ، سپورټ حمایت وکوئ. زه تاسو ته ویډیو جوړوم ستاسو لپاره، ستاسو حمایت هم موږ غواړو. نو راځم ویډیو پر باندې درته کار کوم. قلم لومړی راواز کړم. نو راځم ملګرو دا ډول کندل درته ښیم. دې کندل ته هنګین مان ویل کېږي. هنګین مان نوم یې هنګین مان ده. هنګین مان یعنی اعدام شوی کس، دا د دې معنی ورکوي. هنګین مان سیده دا ټول ملګرو د هامر په شکل ده. ګورئ هامر هم همداسې و که نه، یو چکش و. هنګین مان هم ټول د هامر په شکل ده، خو هامر سره بیا فرق څه دا درته وایم. لومړی باید موږ خپله هنګین مان وپېژنو. هنګین مان څه ډول یو کندل ده. هنګین مان هم ټول خصوصیات د هامر په شکل دي. لومړی باید که دغه پورته وړکۍ شادو ونه لري ډېر ښه ده، او بادي یا بدنۍ باید د لاندنۍ شادو 3 برابره وي. هامر هم همداسې و که نه، شادو یې باید د بدنۍ 3 برابره وي، او ښه ده چې سور رنګ ولري. سور رنګ چې ولري ډېر ځواکمن و، خو هامر باید شین رنګ کې واوسي. نو هنګین من خصوصیات څه دي؟ لومړی پورته وړه شادو نه یې ښه ده، بدنه د شادو 3 برابره وي، او مهمه خبره چې په یو سعودي روند کې منځته راغلی او بازار نزولي کوي. سعودي روند کې باید هنګین من منځته راغلی وي. هامر څنګه و؟ هامر ګورئ ما تاسو ته ویل که نه چې بازار داسې ښکته راځي دلته یو هامر راځي. هامر څه کوي؟ بازار پورته وړي. خو هنګین من د هغې سرچپه کار کوي. ګورئ دلته بازار پورته تللی هنګین من راغلی، بازار یې نزولي کړی. هنګین من چې ده په یو سعودي روند کې راځي، بازار نزولي کوي. او هامر یا چکش څه کول؟ په یو نزولي روند کې راته او بازار یې سعودي کو. دواړه د یو بل سرچپه دي، نور دواړه یو ډول شکل لري، یو ډول دی، خو هغه په سعودي روند کې راته او دا په یو نزولي روند کې راځي او بازار سعودي کوي. نو لومړی راځم دا خو هنګین من باندې نور پوه شي انشاءالله مشکل به نه وي. هنګین من د یو سعودي روند په منځ کې راځي. مثلا داسې بازار مخې ته روان جګېږي، یو ځل یو هنګین من راغی په یو مهمه محدوده کې، یو مهمه ناحیه کې په هنګین من راغی، بازار به تر ډېر امکانه نزولي کېږي. تاسې ته ما ویلي وو کندل سټیکونه په هر ځای کې په درد نه خوري، یوازې په خاصو ناحیو کې حمایت او د سپورټ ناحیې دي چې هغه به هم زه درته وایم. څه حمایت او مقاومتي ناحیو کې کندلونه ډېر په درد خوري. ښه نو هنګین من خو وشو. راځئ یو بل کندل تاسو ته ښیم، شوټینګ سټار. شوټینګ سټار څه ډول کندل ده ملګرو؟ دا هم ټول لکه انورټډ هامر غوندې ده. انورټډ هامر همداسې و که نه، سرچپه چکش چې مې درته ویلی و. لومړی راځو شوټینګ سټار کوم کندل ته ویل کېږي. شوټینګ سټار کندل خصوصیات، لومړی ښه ده داسې دا پورته یو وړه غوندې شادو ونه لري، بدنه یې د شادو 3 برابره وي لکه هغه بل تیر کندل کې چې مې درته ویلي وو. نو دغه خصوصیات باید ولري، او ټولو نه مهم رنګ شین وي. شین چې وي بیا ډېر ځواکمن وي ملګرو. او ټولو نه مهمه خبر د یو نزولي روند منځ کې راغلی وي او بازار د یو سعودي روند منځ کې راغلی او بازار یې نزولي کړی. ما تاسو ته انورټډ هامر ویلی او دا ټول د انورټډ هامر په شکل ده که نه. خو انورټډ هامر څه کول؟ هغه بازار وړلو سعودي کول وی. نزولي روند کې ما تاسو ته ویل انورټډ هامر داسې بازار راځي ښکته، دلته یو انورټډ هامر باندې لګېږي، بازار تر 50% امکانه پورته وړي. خو شوټینګ سټار کندل څه ده؟ بازار داسې لوړ روان وي، یو شوټینګ سټار راځي بازار نزولي کوي. شوټینګ سټار کندل بازار هم نزولي کوي، او دغه بل کندل هنګین من دا هم بازار نزولي کوي. نو دا دواړه د بازار د نزولي کولو لپاره دي. خصوصیات مې درته وویل چې ښه ده وړه شادو نه لري، بدنه د شادو 3 برابره وي، او ټولو نه مهمه خبره په یو نزولي روند کې راغلی وي. څنګه؟ سعودي روند کې راغلی وي البته، یعنې بازار داسې پورته ځي. دلته یو هنګین من کندل راځي، نو بازار دې خوا راوړي. او که چېرته بازار داسې نزولي را روان وي، دلته هنګین من دا کندل شوټینګ سټار راسي، نو بازار بیا نشي کولی تر ډېر امکانه وایسي. ځکه ما تاسو ته وویل چې لومړی باید په شین رنګ کې وي، په یو سعودي روند کې راغلی وي او بازار یې نزولي کړی وي. راځئ باینانس کې زه درته لږ بازار داسې پورته تللی تر دې محدودې پورې 29,406 دا کندل وینئ ورسره خوا کې هنګین من په شکل ده. ټول وینئ رنګ یې سور ده، پاس یو شادو هم نه لري، او بدنه یا به یې د تقریبا د لاندې شادو 3 برابر سره برابره ده. نو وګورئ بازار په څه ډول تللی. دا ګورئ دې ځای نه بازار داسې پورته تللی دلته یو سور وهلی، بیا یو سور،
بیا پورته تللی، بیا دلته هنګین مان راغلی. هنګین مان بیا څه کړي بازار یې راغورځولی دونه لاندې. هنګین مان کینډل ما تاسو ته ویلي اوس چې تل یو سعودي روند کې راځي. ګورئ دا سعودي ده که نه پورته تللی سود یې کړی. دا سور ګورئ د شین خوا کې هنګین مان دلته ورته راوتی. بازار یې څه کړی وګورئ تر ډېر حده راغورځولی ده. نو ګورئ دغلته یو بله موړه غوندې نمونه هنګین مان ته هم نه پاتې کېږي خو لکه ډېر ښه کلیږي. وینئ بازار له دې ځایه داسې سود ورغلی دلته پرې لګېدلی بازار یې ټیټ کړی. هنګین مان کینډل چې ده دا د یو نزولي روند په منځ کې را پیدا کېږي. سودي روند چې کله روان وي نو هنګین مان په سر کې را پیدا شي. تر ډېر امکانه هنګین مان بازار نزولي کوي. نو دا ځان سره تمرین کوئ. تمرین مو دا ده چې لاړ شئ چارت ته کښېنئ د بیټکوین او هنګین مان کندل پیدا کوئ او شوټینګ سټار کندلونه ولټوئ. زه نه غواړم ویډیو ډېره درته اوږده کړم. نو نور مو په